مړ څوک دی؟ عجیبه خبره وکړه، وی مړ او هغه څوک چې خلکو نه په استراحت کې دي هغه دې نه نشي ویل کېدی چې هغه په قبرونو کې پراته دي. مړ هغه انسان دی چې کله امر بالمعروف وګوري، خلکو له دعوت ونکي، او منکر چې وګوري هغه منع نه کي. نو کوم انسان چې ګناهونه کوي الله عز وجل ته دغه استعداد اخلي، معروف په طرف ته نه دعوت ای. ولې کته دعوت کې هغه تعالی دا خبره کوي چې علیک بالنفس. عبد الله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه ان من اکبر الكبائر، په لوی غټو ګناهونو ګنلوی ګناه ده چې ته چاله دعوت د قران او سنت ورکې هغه تعالی وجي خپل ځان برابر کا، کور دې برابر کا، ورونه دې برابر کا، فامیل دې برابر کا، متعلقین دې برابر کا، عثمان لګي بسرګي. نو ابن مسعود سے فرمای مړ هغه انسان دی چې معروف وګوري امر ورته ونکي او منکر وګوري رد په ونکي، وې دا انسان مړ دی. مو تاسو به کړی دی.